د شیخ صاحب پسې په دې میډیا باندې دا پروپاګاندا شروع شوه او کوم زمونږ د پښتنو چې د شیخ صاحب باره کې الفاظ استعمال کړه او څنګه تصویران چې کوم دی په دې سوشل میډیا باندې د خلکو شیر کړه دې سره هغې خپل تربیت هم خلکو ته ښکاره کړه خو دغه وخت کې زما دا زړه چې دی نو ډېر زیات یارېده او یارېده د دې وجې نه چې کوم د بدتمیزۍ یو طوفان روان و د شیخ صاحب خلاف او په هغه طوفان کې ډېرو خلکو چې دی نو په هغې کې حصه واخسته او ډېر خلک په دې کې راښکاره شو چې د ده دین سره علماو سره طلباو سره په زړه کې څومره نفرت دی خو زما دا زړه په دې یو خبره ډېر زیات یارېده او هغه په دې خبره باندې یارېده چې کله د یو نعمت ناشکری مسلمانان شروع کی یا یو انسان شروع کی کنه نو بیا الله هغه نعمت چې کوم دی هغه د انسان نه خامخا اخلي نو زما د زړه ډېر زیات په دغه ورځو کې یارېده موږ د خپل وس مطابق اواز هم اوچت کړه چې د خلکو دا ذهن د دې په باره کې صفا شي خو هغه طوفان چې و نو هغه نه ودرېده او هغه د شیخ صاحب په دې شهادت سره چې دی نو هغه لږ روکاو شو خو بیا هم چې کوم د چا هغه تربیت داسې شوی دی او د چا چې اصلیت نه دی معلوم نو هغه خلکو بیا هم د شیخ صاحب د شهادت نه بعد باقاعده کیمرې ته مخې ته ودرېدل او د هغې مخې ته خوشحالي کوله او بیا ګډاګانې کوله بیا داسې قسمه د خلکو په مخ کې نو دا هغه زړونه چې کم زخمی دي نو دا هغه زخمونو باندې نورې هم کرښې راښکلي او په هغې باندې د مالګې دوړولو په شان دي نو په دې باندې دا پښتانه چې دي خو به وایي هر څه به وایي اوس هر څوک به لګیا وي تاسو سره به همدردۍ اظهار هم کوي هر څه به کوي خو دا زمونږ او ستاسو د ناقدرۍ او د ناشکرۍ د وجې نه شیخ صاحب چې دی نو هغه زمونږ نه الله واغسته چې کله د داسې یو نعمت ناشکري شروع شي الله هغه بیا د انسان نه خامخا اخلي په دې کې د شیخ صاحب تشه پیدا ده شهادت اعلی مرتبه ورته الله نصیب کړه خو زمونږ او ستاسو چې په دې کې کم نقصان دی او زمونږ را روانو نسلونو ته په دې کې کم نقصان ورسي ځکه چې هغه د نوجوان طبقې اصلاح کړې ده هغه د مشرانو اصلاح کړې ده د زنانو به په کورونو کې بیانات اورېدل د زنانو اصلاح کړې ده زمونږ کورونه ډېر د شیخ صاحب د وجې نه پښتنو بچ شوي دي هر قسمه اصلاح یې کړې ده زمونږ استاسو طالب علمان د هغې اصلاح یې کړې ده ډېر په هر ختم کې به داسې کارګزارۍ مخې ته راغلی چې شیخ صاحب به پټ په پټه هغې سره څومره سکول نو دا یو نعمت و زمونږ په منځ کې مونږ له الله را کړو بس مونږ او تاسو یې ناشکري وکړه مونږ نه هغه نعمت چې کوم دی هغه الله واغسته